ویل کېږي چې یو غټ سمندري جهاز د یو تیز طوفان په وجه باندې په سمندر کې ډوب شي او په هغې کې چې کوم سواره کسان وي هغه هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او مړه شي علاوه د یو کس نه چې هغه ژوندی پاتې شي خو هغه په یو داسې آیلینډ یعنې په یو داسې جزیره کې وي چې هلته لرې لرې پورې د انسانانو څه درک نه لګي او نه هلته د ژوند د تیرولو څه سهولت موجود وي هغه ډیر زیات پریشان شي او د اسمان طرف ته سر اوچت کی او الله ته سوالونه شروع کړي چې یا الله زما مدد وکړي او ما د دې جزیرې نه ژوندی وکاږي هغې به هر ټایم او هر ورځ الله نه دا سوال کولو چې یا الله زما مدد وکړي خو د هغې دغه سوال نه قبلیږي او هیڅوک هم د هغې د مدد دپاره رانشي بیا د دې نه بعد دغه کس ډیر زیات مایوسه شي او د الله نه سوال کول پرېږدي دغه رنګې بیا هغه د ځان دپاره څه پاڼې او لرګي راجمع کول شروع کړي چې د ځان دپاره یو ټینټ یعنې یو خیمه جوړه کړي او د خوراک دپاره به یې په سمندر کې میان نیول او په هغې باندې به یې څه نه څه ګزاره کوله او تقریبا د یو میاشت تېرېدلو نه بعد دا کس د ځان دپاره د لرګو او پاڼو نه یو کور جوړ کړي خو یو شپه دا د میانو د نیولو دپاره بهر وځي خو چې کله واپس راشي نو ډیر زیات حیرانه او خفه شي ځکه د هغې په ټول کور باندې یو خطرناک اور لګېدلی وي نو هغه د اسمان طرف ته خپل سر اوچت کړي او د خپل الله نه ګیلې شروع کړي چې الله ما خو ستا نه مدد غوښتی و په ځای د دې چې ته زما مدد وکړې نو زما په کور باندې اور لګېدو او زما هر څه تباه شو په دې دوران کې هغه په ځمکه باندې پریوځي او اوده شي خو چې کله د هغې سترګې وغړېږي نو ډیر زیات حیرانه شي ځکه د سمندر په غاړه باندې یو غټ سمندري جهاز ولاړ وي او دغه سمندري جهاز د دې د مدد دپاره راغلی وي چې کله دا په جهاز کې کینی نو د جهاز د هغه عملې نه تپوس وکړي چې تاسو ته څنګه پته ولګېده چې ما ته د مدد ضرورت دی هغوی ورته جواب ورکړي او ورته ووایي چې کله تا اور ولګو او د اور په وجه باندې موږ ته کوم سیګنل راکو نو موږ ته پته ولګېده چې تا ته د مدد ضرورت دی نو چې کله هغه دغه خبره واوري نو هغه په دې حقیقت باندې پوه شي چې د شپې چې زما په کور باندې کوم اور لګېدلی و هغې کې الله پاک زما لپاره خیر ایښی و نو د دې شارټ کهانۍ مطلب هم موږ سره دا دی نو موږ ته هم پکار دی چې په هر حال کې صبر وکړو او د خپل رب شکر ادا کړو کله هم چې یو کار زموږ د پلان او زموږ د طبیعت خلاف وشي نو په هغې کې به الله پاک زموږ دپاره یو غټ خیر ایښی وي موږ ته مایوسه کېدل او ناشکره کېدل نه دي پکار الله پاک د خپلو بندګانو سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو مور د خپل بچي سره څومره مینه کوي او چې کله دغه مینه د اویاو میندو نه زیاته شي نو بیا د دې څه حد نشته نو الله پاک چې څه هم کوي د خپلو بندګانو د خیر دپاره کوي